سلامونه ګرانو دوستانو په نننۍ ویډیو کې درته طریقه درښایم چې څنګه به مونږ د سبزی کارټون ویډیوز جوړو کوم چې نن سبا په های ټرینډینګ کې دي او ډېرې زیاتې وایرل دي. په نننۍ ویډیو کې درته طریقه درښایم چې مونږ به څنګه دا قسمه ویډیوګانې جوړو بالکل فری په خپل موبایل باندې او څنګه به په دې قسمه ویډیوګانو باندې خپل اکاونټ مخکې کوو او د دې قسمه ویډیوګانو نه به مونږ څنګه پیسې ګټو. نن سبا دا قسمه ویډیوګانې ډېرې زیاتې وایرل کیږي او هر سړی کوشش کوي چې دا قسمه ویډیوګانې څنګه جوړیږي. دا ویډیوګانې به درته نن طریقه درښایم په 15 منټو کې او په فری طریقې سره به دا ویډیوګانې تاسو جوړوئ بالکل په خپل موبایل کې. د ډیمو دپاره تاسو دا ویډیو کتی شئ. دا ویډیو ما په 15 منټو کې جوړه کړې ده او تاسو هم په 15 منټو کې داسې قسمه ویډیوګانې جوړولی شئ. فری طریقه درته درښایم A to Z. یو ریکویسټ درته کوم چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې دا ویډیوګانې ډېرې په مشکل سره جوړیږي. ویډیو لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ ولې چې هغه هم د دې قسمه موقع نه فایده واخلي. زو ویډیو طرف ته. We have to save Alu Khan's home. Please, hurry! The rain didn't stop, and soon, Alu Khan's home was in danger. But even the brightest days can face a storm. You'll never catch me, Alu! Oh, yes I will, Ahmed. Tag, you're it! Ah, you got me. دوستانو همدا ویډیو ما په 15 منټو کې جوړه کړې ده بالکل فری، خو په انګلیش کې دا ویډیو د دې لپاره ما جوړه کړې ده چې دا زه په USA اکاونټ باندې اپلوډ کوم. د هغه نه زه په دې قسمه ویډیوګانو باندې پیسې ګټم. که فرض که تاسو هم د USA ټیک ټاک اکاونټ وي یا تاسو د یوټیوب شارټ باندې تاسو اپلوډ کوئ نو تاسو کوشش کوئ چې په انګلیش کې دا جوړې کړئ ولې چې په انګلیش کنټینټ باندې زیات ویوز راځي او د هغې سره تاسو د دې نه ښې پیسې ګټلی شئ. نو دوستانو سمپل طریقه ده، لاول ځو د خپل موبایل چیټ جی پی ټي طرف ته. دوستانو د ټولو نه اول به مونږ چیټ جی پی ټي کولاو کوو. که چیټ جی پی ټي اپلیکیشن تاسو سره نه وي دا تاسو په ګوګل کې هم کولاولی شئ او په دې ځای نه به مونږ یو سمپل سټوري را اخلو. سمپل دوستانو د چیټ جی پی ټي نه تاسو په هره یوه ژبه کې سټوري اخیستلی شئ. لکه څنګه چې ما دې ته په اردو کې و چې ما ته یو سټوري په کار ده، سبزي کارټون والا الو بی او ورسره یو کس بی، د دې دواړو به محبت وي او د کلي ماحول بی او د سټورۍ لینت به زما 1 منټ وي. نو تاسو لاندې کتی شئ الو اور بندے کی دوستی. ما ته پوره کهانی چې کوم د چیټ جی پی ټي بالکل په ښکلي انداز کې راکړه، خو دغه سټوري به زه اوس پرمپټ ته کنورټ کوم. نو سمپل دوباره به زه چیټ جی پی ټي ته د دغې سټورۍ لاندې ولیکم چې پرمپټ بنا کې دی دو، نو دا به ماته پوره د 1 منټ ویډیو دپاره پرمپټ راکړي. ورسره چې کوم ډایلاګز دي دا سیزونه دي په دې کې چې څومره غټې طریقې دي هغه درته سمپل زه درښایم. نو اوس تاسو په دې ځای کې کتی شئ چې زما د یوې ویډیو دپاره کوم چې 1 منټ لینت دی د هغې ویډیو بهترین پرمپټ چې کوم دی هغه ماته تیار شو. نو اوس به زه د دې پرمپټ نه ویډیو څنګه جوړوم. نو زه اوس بل ویب سایټ طرف ته. دوستانو دوباره مونږ راشو ګوګل ته او په ګوګل کې به مونږ سرچ وکړو چې مونږ به د دغې پرمپټ نه اوس ویډیو په کومه طریقې سره جوړو. سمپل یو شارټ کټ میتھډ درته درښایم. نو د دې دپاره به تاسو راشئ ګوګل ته. په ګوګل کې به سرچ وکړئ ګوګل لیبس. په ګوګل لیبس باندې چې کله تاسو کلیک وکړو نو د سرچینګ نه بعد به تاسو ته دا قسمه انټرفیس شو شي. د ټولو نه اول چې دې ځای کې زموږ سره کوم ویب سایټ په نظر راځي په دې ګوګل لیب باندې به مونږ کلیک وکړو او په دې ځای کې به مونږ خپل اکاونټ جوړ کړو. سمپل اکاونټ دی دا تاسو جوړ کړئ. زما اکاونټ آلریډي دې ځای باندې جوړ دی، څه قسمه ریکوایرمنټ دې ځای کې نشته، بالکل سمپل اکاونټ دی. دوستانو کله چې تاسو اکاونټ کریټ کړئ نو د اکاونټ جوړېدو نه بعد به تاسو ته دا قسمه انټرفیس په نظر راشي. اوس دوستانو په دې ځای کې تاسو هر یو څیز جوړولی شئ، ایمیجز جوړولی شئ، ورسره ایمیجز چې کوم دي هغه انیمیټ کولی شئ، مطلب دا چې د یو ایمیج نه خاکه جوړولی شئ. ورسره په دې ځای کې تاسو ویډیوز جوړولی شئ، ورسره په دې ځای کې تاسو وایسز هم جوړولی شئ او ورسره په دې ځای کې وایسز فری دي. اوس دوستانو په دې ځای کې څه بیسیک سیټینګز دي مونږ به هغه کوو. دوستانو دلته اولنی سیټینګ دا دی چې ته به د خپلې ویډیو دپاره یعنې ته خپله ویډیو د یوټیوب دپاره جوړې، د یوټیوب دپاره شارټ جوړې یا د یوټیوب دپاره لانګ جوړې، د هغې دپاره چې کومه ستاسه
ته د یوټیوب دپاره ویډیو جوړی، د ټیک ټاک دپاره جوړی، انسټاګرام ریل دپاره جوړی، ستا د ویډیو چې کومه کیپیسټي ده نو هغه دې ځای کې ته سلیکټ کولی شي. نو زه د یوټیوب دپاره جوړوم، ورسره لاندې چې کوم دی نو دا به مونږه لایټ کړو. مطلب دا چې په پاسټ کې چې زموږ سره کوم فری کریډټ دي هغه ډېر زیات زر ختمیږي، نو دا به مونږه لایټ ته کنورټ کړو. په لایټ کې دا دی چې زمونږ کار به بهترین هم وي خو زمونږ کریډټ به کم خرچه کیږي، نو موږ به ډېرې زیاتې ویډیوګانې جوړولی شو. اوس دوستانو سمپل طریقه کار درته درښایم چې هغه پرمپټ به مونږ اوس راوړو او دې ځای کې به پیسټ کړو. د دې ځای کې چې کله مونږ دا پرمپټ پیسټ کړو نو په ایرو باندې به اوس مونږ کلیک وکړو، خپل به دا مونږ پیسټ کړو. نو دوستانو کله چې دا مونږ پیسټ کړو نو دا به مکمل ډایلاګس ته واوړي. تاسو به په دې کې څه قسمه چینجز نه کوئ. دې ځای کې به دا په خپله ډایلاګس ته واوړي، په خپله به د دې نه سینز جوړ شي هم په دې ځای کې. دوستانو سمپل چې کله تا ته پوره پرمپټ تا ته درکړو نو سمپل په لاندې دوباره به ته راشي او په دغه ځای باندې به کلیک وکړي او د کلیک کېدو نه بعد به ته صرف دا ولیکې چې ما ته د دې ایمیجز جنریټ کا. اوس دوستانو دې ځای کې تاسو کتی شئ چې زما د ویډیو چې کوم پرمپټ ټو سینز هغه ما کاپي کو، د هغه نه ما ته د بهترین پرمپټ جوړ کو. کوم پرمپټ چې تاسو ته په سایټ په نظر راځي دا زما د هغې شارټ کټ سټوری پرمپټ و. سمپل تاسو به هغه کوم پرمپټ چې په چیټ جی پی ټي کې تاسو لیکلی دی هغه به راواخلئ، دې ځای کې به پرمپټ کوئ، هیڅ قسمه سیز به دې ځای کې نه لیکئ. دلته به دا په خپله اټومیټیکلي دا سینز ته کنورټ کړي، د دې نه به پوره یو ډراما یو سټوري جوړه کړي. د هغه نه بعد به ته لاندې بیا ولیکي چې د دې ماته ایمیجز پکار دي. د ایمیجز نه بعد ته کتی شي چې دې ماته تقریبا ډېرې زیاتې آیډیا راکړي چې ته کم ایمیجز خوښوې. دې ځای کې تاسو هر یو سیز پراپرلی کتی شئ. اوس دوستانو په دې ځای کې به تاسو سمپل طریقه کار څه کوئ، تاسو په دې ځای کې د خپلې سټورۍ ریزلټ په خپله کتلی شئ چې زما سټورۍ چې کوم ده ریزلټ دا بهترین دی، ایمیجز هم صحیح جوړ شوي دي. نو مطلب دا چې زما پرمپټ او هر یو سیز چې کوم دی نو دا بهترین جوړ شوی دی. په دې ځای کې به سمپل دوستانو تاسو یو کار بل کوئ، دوباره به تاسو راشئ او په هغه ځای کې به لاندې تاسو ولیکئ چې اوس ماته د دې ویډیو دپاره مطلب چې دا ویډیو ماته تیاره کړه. نو په دې ځای کې تا ته الریډي دا شو کوي کوم چې تاسو ته په سکرین باندې په نظر راځي چې وایي زه تا ته د دې ایمیجز نه ویډیو جوړه کړم کوم چې د 40 کریډټ ته. نو بالکل زه د دې ایمیجز نه د دې پرمپټ نه د دې خپلې سټورۍ نه ویډیو جوړوم، نو یس باندې به زه کلیک وکړم. اوس دې ځای کې به اټومیټیکلی زما ویډیو چې کوم ده نو هغه به اټو جنریټ کیږي. پراپرلی وایس په دې باندې هم موجود وي، ورسره به په دې کې چې کوم انیمیشنز دي هغه به پکې هم وي، یعنی پراپرلی هر یو سیز به ورک کوي. او دې سره سره چې زما د کوم سټوري ده هغه به پراپرلی بهترینه ویډیو وي. نو په دې باندې به کلیک مونږ وکړو او دې ځای کې تاسو په سکرین په نظر کتی شي چې 1 2 3 او 4 سینز چې کوم دي نو هغه تیاریږي. دا ویډیو به تا ته په سینز کې جوړی او د دې ځای نه به ته یو سینز بیا رااخلي او دا به په انشاټ یا په کیپ کټ په دې کې به یو کوي، نو د دې نه به پوره ویډیو جوړیږي. د مزې خبره دا ده چې دا تا ته کریډټ درکوي او هغه فری کریډټ دي، نو په فری کریډټ کې ته ویډیو جوړولی شي. بل دا چې دې ځای کې کله ستا ویډیو جوړه شي نو ته په ویډیو باندې کلیک وکړه، ویډیو وګوره، که د ویډیو ریزلټ بهترین نه وي نو ته په دې ځای کې ری جنریټ هم ویلی شي چې دا سین زما بهترین نه دی، دا ماته دوباره جوړ کړه. اوس دې ځای کې تاسو کتی شي چې 4 واړه سین زما ریډي دي. په اولني باندې به زه کلیک وکړم او د دې به زه ډایمو واخلم. We have to save Alu Khan's home. Please, hurry! دوستانو دا زما اولنی چې کوم سینز و دا تیار شو، پراپرلی ما وکړو بهترین. اوس به دویم نمبر چې کوم دی دا به زه وګورم چې دا څنګه بهترین دی یا نه دی. The rain didn't stop, and soon Alu Khan's home was in danger. دوستانو دې ځای کې تاسو کتلی شئ چې زما دویم نمبر سینز چې کوم دی هغه هم تیار شو، هغه هم بهترین دی. که چېرې تاسو دې ځای کې چینجز کول غواړئ لاندې تاسو ته لیکلي دي چې ری جنریټ باندې به تاسو کلیک وکړئ، تاسو ته دوباره هم جوړئ. داسې به زه دریم نمبر سینز هم وګورم، بیا به 4م سینز هم وګورم. که فرض که دا ټول بهترین وي نو دا ټول به زه خپل موبایل ته سیف کړم. که چېرې دا نه وي بهترین نو د دې لپاره زه ری جنریټ آپشن هم چوایس کولی شم.
دوستانو دې ځای کې زما څلور واړه سینز تیار شو او څلور واړه بهترین دي. دا به زه اوس ډاونلوډ کړم. نو سمپل دوستانو په اولني باندې به زه کلیک وکړم. اولنی سینز چې کوم دی په دې باندې به زه کلیک وکړم. د کلیک کېدو نه بعد به زه په دې وړوکي شان ایرو باندې کلیک وکړم. په دې چې زه کله کلیک کړم نو زما چې کوم اولنی اپیسوډ یعنی کوم اولنی سین دی نو دا به زما موبایل ته ډاونلوډ شي. دوباره به زه اوس بیک شم او دویم نمبر چې کوم سین دی په دې باندې به کلیک وکړم او بیا به دوباره راشم او په ایرو باندې به کلیک وکړم. هم په هغه سمپل طریقې سره به زه دویم نمبر سینز هم ډاونلوډ کړم، دریم هم او څلورم سینز به هم زه ډاونلوډ کړم. دوستانو دا زما سمپل ویډیو وه ما جوړه کړه په انګلیش کې. که فرض که دا تاسو په پښتو کې جوړول غواړئ نو په دې باندې تاسو خپلې خبرې هم کولی شئ. ورسره که دا تاسو په پښتو کې جوړول غواړئ نو سمپل تاسو به چیټ جی پی ټي ته ووایئ چې ما ته پرمپټ راکړه خو په پښتو کې راکړه. په پښتو کې به تاسو ته بهترین پرمپټ درکړي. کله چې ستا پرمپټ تاته په پښتو کې تیار شي نو ستا ویډیو به مکمل کمپلیټلی په پښتو کې تیاریږي. خو چونکې دا ما په انګلیش کې د دې لپاره جوړه کړه چې کله دا تاسو د یوټیوب په شارټ باندې اپلوډ کوئ یا په ټیک ټاک باندې اپلوډ کوئ یا په انسټاګرام ریل باندې نو په دې باندې انګلیش ویوز راځي او انګلیش کنټینټ چې کوم دی نو د دې آر پی ایم سی پی ایم ډېر زیات وي او د دغې وجې نه بیا تاسو ته په دې باندې ډېرې زیاتې پیسې میلاویږي. نو دوستانو که ویډیو په تاسو باندې ښه لګېدلی وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. زموږ د اے آی د کورس پوره حصه جوړېدلو دپاره مهرباني وکړئ د ویډیوګانې د هر چا سره شیر کړئ. په بله ویډیو کې به انشاءالله د یو نوي ټاپک سره حاضرېږو. د لوی الله په امان.